زه وایم چې ما به خپله 1 روپۍ په چیني ورکړي، خو د خدای مخلوق الله را باندې مهربانه کوي، الله یې را باندې هر طالب هر عالم غریب دغسې ده. خو د خلکو دومره تاکید چې ګوره چې دا د زکات شی دی چې بې ځایه ورنه لګېږي، مال بې ځایه نه دی و مسلمانه. طالب چې وینې د قحطۍ په وخت کې د ظاهرشاه دور کې دلته وایي یو ملک په د غزني کې طالب ته ویلي چې طالبه که وږی کېدې مړی نه وه بیا موږ کره راځئ موږ کره مړی پیدا کېږي. دوی ویل ما چې وینې زه وږی یم، خو وږی ډېره وه، وایي ما چې وینې زه وږی یم. طالب غریب چې وینې هغه مسکین ده، روپۍ نه لري، پلار به یې موړي ورور به یې موړي، موټرې به یې ګرځي، مارکیټونه به وي، خو د علاج روپۍ به نه لري، د کرایې روپۍ به نه لري. اما خلک دا احساس نه لري چې خپله سوچ وکړي چې زه محتاج یم دین ته که زه نه یم محتاج، زه دعا د یو چا ته محتاج یم که نه یم محتاج، زه ثواب ته محتاج یم که نه یم. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته نبي علیه السلام روپۍ ورکولې، ده ورته ویلې بل محتاج ته یې ورکه. ما الحمدلله اوس پیلپیله ګزاره جوړه ده. نبي علیه السلام ورته ویي چې څوک یې درکوي منع کوه یې مه، چې ضرورت یې نه و خو صدقه وکړه، خو صدقې ته خو محتاج یې، خو په خپله یې غواړه مه، خپله یې غواړه مه، سوال مه که، خو که څوک یې درکوي منع یې مه که، خو که تا ضرورت نه و خو آخرت ضرورت خو لري خو صدقه یې که. بار بار به ورته ویې قرآن او حدیث په ټول ورته ختموي، بیا به پس هغه نه بیا هم دا پوښتنه کوي چې زکات په مدرسه کېږي. داسې خوشګره شي چې دا لرګی ورته ویني چې په دا سر یې ووایه چې مازغه یې توی شي دا هلته چې 1 روپۍ بې زکاته ورکوې، بې زکاته هم نه ورکوې، د زکات هم بیا شک درته پکې په دا دومره علماو په ټولو بدګمانه یې چې دا دومره ملایان دي د خلکو زکاتونه خرابوي. زکات په مدرسه نه کېږي. یو شیطان ورته ووایي دغه یوه شیطان مني چې انسي شیطان په غوږ کې ورشپېلی ور وکړي د دا مني په دا لکونو مدرسې دي، دا ټولې مدرسې په زکاتو چلیږي، ده ته شک وي پکې چې دا ټول علما خدای نه خسته دي، د زکات ور خرابوي. موږ یو ملګری و هغه به کله کله ټوکه کړه چا باندې دغسې چې صدقې که څه لرګي خو دې نه دي ښه کړي، مړي دي ښه کړي دي، خو پلار خو دې محتاج د صدقې ته، مور خو دې محتاج د صدقې ته، وایي څه لرګي خو دې نه دي ښه کړي خو سړي دې ښه کړي دي. نو مطلب مې دا ده چې زه ځان محتاج بولم په ټول عمر کې خدای پاک ته ځکه بل ته دعاوې ډېرې کړم، ځان غني نه بولم. قسم نه که دا خپله دا بار بار دا سوچ را سره د خپلو مریدانو که حیثیت په ځان کې وینم چې زه د ده غوندې تقوا لرم، د خپل شاګرد غوندې والله که په ځان کې وینم چې زه د ده غوندې تقوا لرم، یعنې په قسم مې درته ویلې محتاج یو. نو دعاوې کو څوک دې ناامیده کېږي نه، خو موږ په جامعو دعاګانو کې یوه دعا دا د یو هغه صاحب و د ورګون دا ویلې وایي مخکې په ما سوال کو د دعا غوښتنه به مې درنه کړه، خو چې زه کله راغلم د تا په خاطر کې کېناستم دغه نه بعد یې نه درنه غواړم. نور خلکو ته م ویم چې دعا ما تر غواړئ خو ولیار یې ورښیم. ته وایي روزانه دا وایې چې څوک چې موږ ته دعا کړي یا دې موږ نه دعا غواړي، دواړو ته دعا کې. نو زه وایي دعا زه تې ډېرې کړم، کور کې م ویم چې دعا ډېرې ورته کوي، دی په خپله په ختم کې دغو خلکو ته دعاوې کوي. چې څوک ملایان یا څوک ملګري وایي راته ویې چې ده ته ویه چې موږ ته دعا کوه، وایي زه ورته یم چې دعا ډېرې ورته کوي، په خپله دی دعا درته کوي، ځکه دا خو روزانه دی په ختم کې دا دعا کوي. پس د دغه نه چې په زرګونو وارې قل هو الله ویلی شي، درود ویلی شي، دا ختم وشي، د هغه نه بعد چې دعا کوي په هغه ښه ځای کې دا وایي چې خدای پاکه څوک چې موږ ته دعا کوي یا دې موږ نه دعا غواړي، وایي یوه ورځ هم نه پرېږدي ذاتي تا ته وایي ویلو ته حاجت نشته چې سړی درته وایي، خو په ځان کې دې دا شی پیدا کړي. ی مدرسو سره چې کومک کوي هغه ته دعا کو، چې د مجاهد سره کومک کوي هغه ته دعا کو، چې د مسلمان سره دعا کوي کومک کوي. دا خو موږ دعا چې یوه ورځ څوک دې ختم واوري، خو دا خو هر روز الحمدلله کېږي چې څوک موږ ته دعا کوي یا دې موږ نه دعا غواړي یا دې موږ مشایخو ته دعا کوي یا مدرسو سره کومک کوي یا د علماو سره کومک کوي یا د مشایخو سره کومک کوي یا د مجاهدینو سره کومک کوي. دا ټول یاد کو. یو ورځ یو سړی دا یو ټوکه به پکې وکړو چې دعا کا خصوصي دعا کرت. یو وار یې ویلې ذاتي مې ورته ویلې مالې ګوره په هره ورځ په ختم کې
علماو ته دعا کم، مجاهدینو ته دعا کم، د دې معاونینو ته دعا کم، څوک چې خدمت کوي هغو ته دعا کم، چې دا څومره ډلې دي د دین په شعبو کې ټولو ته دعا کم. که په دغو کې یې دعا درته کېږي، که نه سپېره خر یې خره ته سړی دعا نه کوي. چې نه عالم یې، نه طالب یې، نه مجاهد یې، نه د دوی معاون یې، چې یو هم نه یې، بیا د دغه انسانیت پاتې شو. چې نه دینداره شو، نه د دینداره معاون شو، نو مالې بیا نو څه هغه راته کوي چې خصوصي دعا راته که. ښه درځئ ځای ته سړی چې ډېر وغږېږي بیا واقع کېږي. او ما ته دا قانون زده کویه، آینده دپاره خدای دورې ملګري هم ټول زده کوي، دا چټونه ډېر مه راکوئ. ما ذاتې خوله نه درېږي، غږېږم، کار خراب شي. دعا چې څوک غواړي روزانه یې کو، چې څوک تلیفون درته راکوي موټی نه یې پرېږدي. صحیح ده. وایي چې چا درته ویلې ما ته دعا وکړه، تا وعده م ورسره وکړه، بیا دې چې عامه مسلمانانو ته دعا وکړه غاړه دې خلاصې شوې، ځکه په مسلمانانو کې دی ده، خو دعا دې ورته وکړه.